د پښتو رسنیزه ژبه درنو مینوالو سلامونه او ښې چارې. نن هم په دې ویډیو کې موږ او تاسو خبره په دې کوو چې عربي کلمو سره پښتو ته ځینې عربي نښې هم د جمع لپاره راغلي دي، له بده مرغه چې اوس له پښتو کلمو سره هم کاریږي. په تېره ویډیو کې موږ او تاسو دا ویلي چې که کومه عربي کلمه وي جمع یې راځي، د آت او یاد پر ځای به موږ آن یاونه کاروو. لکه مسئول ده د مسئولین په ځای مسئولان، یا مجرم ده د مجرمین پر ځای به مجرمان وایو. یا دا ډول موږ او تاسو ویل چې کوم کلمه کې آت راته، آت به نه وایو او اوونه به وایو. لکه ځنګل ده ځنګلات په ځای به ځنګلونه وایو. کاغذ ده د کاغذات په ځای کاغذونه به وایو. نن پر جات خبرې کوو. جات هم تر ډیره زموږ ولس کې دود دی او لیکوال هم وخت نه وخت په تېروتنې سره کاروي. مثلا سبزي ده، له سبزي نه سبزیجات جمع جوړیږي. په کار نه ده چې جوړې کو. همغه سبزي پښتو کې د جمع لپاره هم کاریږي، د مفرد لپاره هم راځي. خو که فکر کوئ چې نه سبزي جمع کیږي، بیا یې سبزی کیه. لکه خوشحالي نه خوشحالۍ جوړې سوي دي، له ښادي نه ښادۍ نوموالی یې سره جمع کیږي، نو بیا سبزي نه سبزی جوړولی سي. خو زما خپل نظر دا ده چې سبزي مفرد او جمع دواړه پښتو کې یو شان راځي. او پښتو کې بیا موږ خپله سوچه کلمه د سبزي لپاره څه لرو؟ سابه. سابه دا د ننګرهار لور ته، پېښور لور ته دود خلک یې کاروي. او دویم میوه ده. میوه ده، میوه‌جات خلک ترې جوړوي. خو د میوه‌جات په ځای همغه میوې ویلی سئ یا میوه ووایي. لکه څنګه چې سبزي مفرد او جمع یو ډول سبزي راځي، دا ډول میوه هم کار ډول وي، میوه راځي. مثلا یو چا نه پوښتنه وکړي، وایي فلانی څه کار کوي؟ وایي د میوې کاروبار کوي. داسې نه وایي چې د میوو کاروبار کوي. یا مثلا وایي میوه پلوري، مفرد حالت یې وایي. یو بل همغه پښتونخوا لور ته علاقه په علاقه جات جمع کیږي. مثلا ریډیو نه به هم د دوی اوري، پېښور راډیو نه پخوا به ویل قبایلي علاقه جات یا شمالي علاقه جات. خو علاقه د علاقه جات په ځای علاقې ووایه، یا علاقې پر ځای سیمه سیمې. د پښتونخوا خبره چې سوه دیره دیرجات، چې ډیرم ورته وایي، د دیره غازي خان او دیره اسماعیل خان. دیرجات پر ځای دیرې غوره دي. نو دا په جات سره د ځینې کلمو بېلګې سوې چې موږ به یې پښتو بدیل کاروو. او که تاسو هم په همدې نښې سره کلمې لرئ، دلته یې شریکې کړئ او کوشش دا وکړئ چې پښتو نښو سره یې جمع کړئ. الله مو مل او مددګار.